د افغانستان اسلامي امارت پلاوی د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکارۍ سازمان په 15مې سرمشریزه کې ګډون وکړ. د اسلامي همکارۍ سازمان 15مه سرمشریزه چې د غړو هیوادونو د دولتونو او حکومتونو رئیسان، بهرنیو چارو وزیران او دیپلوماتان پکې ګډون کوي، د ګامبیا په بانجول کې د می میاشتې په 4 او 5 نیټو دایریږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان په رسمي بلنه د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د نړیوالو سازمانونو د برخې رئیس ګډون کړی. د اسلامي امارت پلاوی به په عمومي غونډه کې د ګډون ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان له لوړپوړیو چارواکو او همدارنګه د غړو هیوادونو له استازو سره د ناستې په څنډه کې د 2 اړخیزو او 4 اړخیزو موضوعاتو په اړه هم خبرې اترې ولري.